د دویم جنګ عظیم نه پس دنیا کې دوه سوپر پاور جوړ شو، یو امریکا او یو روس. نو د امریکای او د روس د دواړو په منځ کې کولډ وار جاری شو. نو کولډ وار په اول سوړ جنگ دي ته وایي چې لکه دا دواړه ملکونه په یو بل باندې مخامخ نه ورتل، بلکې یو بل ته چې کوم نه کاندي کنهستي شي دا بل پکې راوغورځي. نو دا د امریکا او د روسو د 1945 نه واخلي تر 1991 پورې لکه 40-45 سال دا کولډ وار جاری وو. نو هغه کې دا څه چلو چې روس پکې په افغانستان باندې اٹیک وکړ په 1979 کې. د افغانستان د جنگ چې کومه به دا ټرنینګ پوینټ چې د دینه د روسو زوال شروع شو. نو افغانستان کې اخر دا څنګه چلو چې افغانستان کې د زوال تراله دا څه کارو چې یو چې روس په افغانستان باندې حمله وکړه، نو د روس د خپل اتحادي ملکونو د دیګانه هغه خفه شو چې د روس کوم سره لګبدي کې څه مشوره ونه کړه په افغانستان باندې چړای وکړه. دا به ادوار دی. دویم بګی دا کارو چې افغانستان کې روس حمله وکړه کنه نه امریکای ته او یورپ ته پیغه مکمل او شو چې اوس په افغانستان کې د روسو ختم کی او هغه بیا شان کول چې د پاکستان په ذریعہ د روس خلاف جنگ کو، نو هغه ته مکمل او شو. دریم د دې افغانستان د جنگ د وجه نه جګم نه د روسو معیشت کمزورې شو، اکانومي کمزورې شو. نه معیشت دومره کمزورې شو چې وایي په 1960-1965 کې د دواړو ملکونو معیشت کې لږ فرق و، لکه چې د روس معیشت 400 ارب ډالر نو د امریکای هغه 700 ارب ډالر، خو بیا چې شل کاله پس 1985 کې نه د روسو معیشت علاوه 400 نه 550 ارب ډالر ته راغی او د امریکای هغه 4000 ارب ډالر ته بیا تلو. نو دومره زیات د دواړو سوپر پاور چې د اکانومي کې فرق راغی. دا خراب اکانومي چې کوم د روس ته ټوټه کېدو یو غټ ریزن جوړ شو چې خلکو ته دنه بیا لګاغه سہولیات فیسیلیټیز خپل حکومت نشو ورکولای کنه. بل چې د روسو په افغانستان کې دنه شکست خورده شو، د دې د فوج چې ډیفیټ کېدو ته شو کنه. نو روس کې دنه د تاجکستان او ازبکستان قرغیزستان دا خو روس کې دنه وګنه. نو دا ملکونه د یوکرين دا ټول نو دا ملکونه چې کومونه د دې خلکو په ذهن کې چې د روس په فوج هغه کما یاره وګنه دا یاره د دې ذهن نه وته، چې یاره د دې ذهن نه وته نو بس بیا د ازادۍ د کوم شروع کړل. نو دا افغانستان دی جنگ چې کوم نه دا بګلا دا خطر نه پوینټ شو. دا چل لګنه چې دا اوس د روس کب صدر نه دا ولادیمیر پوتین وایي چې دا په 1990 کې چې دا سوشو چې د روس ټوټې شو نه دا زمونږ د 13 کال هغه چې کوم موږ راجمع کړو موږ حاصل کړو اټول ځای شو. او په روس کې دنه د 1990 دهایی نه د لاسکارا 90 نه 2000 پورې د دغه ځای شو د دهایی وي. دا د په 90 کې نه بلکې د په 2000 کې چې کله د ولادیمیر پوتین چې د روس هغه خفیه ایجنسی چې ونه هغه افیسر وګره دا غینه چې د صدر کله جوړ شو نو دا د 2000 نه دی بیا یو پیریته لکه سٹارټ شروع کو. نو مطلب دا چې 13 کالو کې د نن بیا داسې یو سټیټس تر ورسېدل چې امریکای سره کوم نه ځان برابرۍ کنه. اوس دا بالکل دا لګي دا خو لګي یو اهم خبره ده چې اخر داسې لکه 13 کالو کې روس څه چلو کو چې د بیا یو پیری د امریکای د طاقت برابر رااله. نو دا د دې ولادیمیر پوتین چې هغه فوربس لیست جاری کوي کنه هغه فوربس میگزین نو ادیر سو کالو نه باقي کې د دنیا د ټولو طاقت پر ترين سړی ورته وي آیرن مین ورته وي. نو دې سړی چې نو په 13 کالو کې د خپل ملک داسې وشړ وګنه د دمخې د ګوره چیلنجز دا د امریکای او یورپ چې کله روس ټوټې شو کمزورې شو دوی زمونږ ډیر غټ تذلیل وکړو. مونږ یې رسوا کړو په دنیا کې چې زمونږ کوم ایسټرن یورپین اتحادیو هغه چې کوم نیټو ته رادان نکړل نه هغه نیټو ته رادان نکړل او مونږ یې په دنیا کې رسوا کړو. دوی بیا لکه داسې ځان یو سټیټس سره رسول دي چې د دې نه دا کا بدله واخلو. اوس دا سټیټس ته څنګه راسي چې بیا یو بیره د اکانومي ریکور کې کنه. نو د دمخې د یو دوج د اکانومي ریکوري بل په دنیا کې ځان له نوې ملګری تلاش کول د اکونومیک ریکوري خدای وکړه چې د انرژي پروډکشن ډیر ک ګیس او تیل ډیر دي کنه او دای پر یورپ خرڅول شروع کړل. نو د دې د وجه نه دی اکانومي خشوه. نو اکانومي هم خکړه ځان لای کوم نه لکه ګوري لکه یو دور کې چې دای خو مثال دی چې یو دور کې پاکستان او روس خو یو بل دشمنان ملکونه اوس پاکستان د روس لګي یو ملګری ملک دی کنه دا سیزن له نوې ملګری وکتل. اوس روس په داسې یو سټیټس کې دی چې شام او ایران سره هم دغه دوستانه ده او ورسره سعودي عرب سره هم ده انډیا سره هم ده پاکستان سره هم ده. نو اوس موجوده حالت دا دی چې یورپ سره او امریکای سره دغه سخت دښمنی ده او چین ایمرجنګ سوپر پاور دی چین سره دوستی ده. نو دا څه لکه یو ګروپینګ ونده کې شوی دی چې امریکا او یورپ یو طرف تري د روس او چین